بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو اویس کرنی ما د نوې ویډیو سره راغلی ما اسلام آباد ته او ان شاء الله تاسو ته زه د فیصل مسجد نظارې چې کوم دی هغه تاسو ته زه ښیم. امید در به کوم چې تاسو مخکې هم کتلی وي خو نن ما سره هم وګورئ. ورسره خوا کې دامنیکو هم ده چې هغه ډېره زیاته ښکلې ځای دی او ډېر زیات ښکلې ښایسته ښایسته غرونه دي پکې. نو موږ به تاسو ته د اسلام آباد ټوله ویو ښایو. راځئ موږ سره اوسئ. فیصل مسجد ته راورسېدو او انشاءالله نورې سندرانو به د ښایو موږ سره اوسئ. مینوالو د سر ښار اسلام آباد ښکلا یقینا چې په مسجد شاه فیصل یو په دوه ده. مینوالو د دې جومات د جوړولو خیال په کال 1966 کې د سعودي عرب نه راغلی بادشاه شاه فیصل په زړه کې رابرسېده شو. د دې جومات ډیزاین د ترکي نقشه‌نویس ویدت ډایلوکي تیار کړو. مینوالو په دومره لوی حال کې یوه ستنه هم نشته او په دې کې چې کوم قیمتي کاڼي یعنې ماربل لګېدلي دي د هغې خوبي دا ده چې هغه لمر ته نه ګرمېږي. مینوالو دا تاسو دا سپین کاڼي به ګورئ دا چې کوم دي خصوصي فیصل مسجد دپاره راغلي دي د سعودي نه او دوی کې چې کوم دی دا نورو کاڼو باندې چې ودرېږي دا ډېر زیات ګرم دي او چې په دې سپینو باندې ودرېږي نو دا ګزاره کوي یخ دي نو شپې ته څه نه وي دا بل چې ودرېږي دا ډېر خوښ وي. مینوالو د کال 1986 نه تر 1993 پورې دا د دنیا د ټولو نه غټ جومات اعزاز دې ته حاصل و. او په دې وخت کې دا جومات په دنیا کې په 5م نمبر او په جنوبي ایشیا کې د ټولو نه غټ جومات حسابېږي. مینوالو په دې مسجد کې په یو وخت تقریبا 2 لکه کسان لمونځ ادا کولی شي. په دې جومات ټوله خرچه د سعودي عرب حکومت کړې ده. او دا جومات په 10 کاله کې په 1986 کې تیار شو.
1988 کې د پاکستان صدر جنرال ضیاء الحق جهاز د حادثې ښکار شو او د ضیاء الحق مزار هم دلته د فیصل مسجد د لوی دروازې سره خواته جوړ کړی شو. مینوالو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو وکتله. امید در به کوم چې تاسو له ویډیو خوند درکړی وي. د نورو ښایسته خوندورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل کرني ټي وي در سره ضرور سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې ښه د باد و بریالي اوسئ. د الله په امان.